السلام علیکم. په سعودي عرب کې تاسو څه غیر قانوني کار وکړئ او تاسو ته د هغې چالان میلاو شي، مطلب هر قسم چالان چې دی هغه تاسو ته میلاو شي، نو هغه به تاسو څنګه چک کوئ؟ ډېر وایلیشن داسې وي چې هغه تاسو ته په ابشر کې نه شو کېږي. کله چې تاسو پاکستان ته په چوټۍ باندې ځئ، تاسو چې ایرپورټ ته لاړ شئ نو هلته بیا تاسو باندې هغه جرمانه وي، نو تاسو بیا هغه هلته ادا کوئ. دغه هر قسم وایلیشن چې دی دا به تاسو څنګه چک کوئ؟ مکمل طریقه کار درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ. موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره جوړو. ښه ملګرو، اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. تاسو به لاړ شئ خپل ګوګل کروم چې دی دا به اوپن کړئ. ټیک ده، ګوګل کروم کې به سرچ کړئ EFAA.SA. دا ویب سایټ به سرچ کړئ. په اولني نمبر باندې کوم ویب سایټ چې دی EFA دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړه نو که دا تاسو ته عربي کې نو دا به انګلیش ته کنورټ کړئ او دلته تاسو ته که ښکاري دلته به خپل د اقامې نمبر ورکړئ. زه د اقامې نمبر ورکوم. دا ما د اقامې نمبر ورکړ. لاندې به تاسو خپل کوم ډیټ اف برث اقامې کې ستاسو تاریخ پیدایشي هغه به ورکړئ. صحیح ده. دلته نه به تاسو خپل تاریخ پیدایش سلیکټ کړئ، خپل د اقامې نمبر به ورکړئ او خپل کوم ډیټ اف برث چې دی هغه به ورکړئ او لاندې تاسو ته ښکاري انکوایري، دې باندې به کلیک کړئ. دا به ستاسو نمبر ته یو ویریفیکیشن کوډ راشي. دا زما نمبر ته ویریفیکیشن کوډ راغی 1420. دا ما ورکړ او 2B سیکیور دې باندې به کلیک کوم. دا تاسو وګورئ زما په اقامې باندې څه قسم وایلیشن نشته. که ستاسو هغې باندې څه وایلیشن وي تاسو ته به دلته شو کي چې تاسو کوم وایلیشن کړي او جرمانه به ورسره ومه تاسو ته ښیي، نو تاسو به هغې باندې کلیک کوئ. تاسو ته مکمل ډیټیل چې دي هغه به تاسو ته شو شي. نو اوس لاړ شئ او خپل اقامې لازمي چک کړئ چې بیا تاسو ته په ایرپورټ کې مسله نه وي.